سلامونه جوړ په خیر. څلورم کلاس دی د پاور اپ 3 پر دویم ماډل باندې چې په اولني ماډل کې موږ تاسو ویلو چې کله مارکیټ کنسولیډیشن جوړ کړي یعنې د یو نوع لیکوډیټي جمع کړي د هغه څخه وروسته دی ایکسپلینیشن کوي یا بای طرف ته یا سیل طرف ته بیا راځي د پی پی ډایرکټ ټیپ کېږي د هغه څخه وروسته چې کېږي بیا لاندې راځي. اوس په دا دوم درس کې بیا اوس مثلا ډېری وخت به داسې پېښه شي چې کله مارکیټ په رینج باکس کې د یو طرف ته حرکت وکړي مطلب یا بای یا سیل کله چې حرکت وکړي د هغه څخه وروسته چې کېږي د ډایرکټ راسي لاندې یا همداسې مثال یې کنسولیډیشن دی جوړ کړي د کنسولیډیشن څخه وروسته چې کله د یو طرف ته حرکت وکړي د هغه څخه وروسته چې کېږي بای طرف ته ولاړ شي چې بیا دلته زموږ سټاپ لاسونه ووهل شي. نو دلته موږ ته چې په هغه بل ماډل کې موږ تاسو ویلي وو چې کله مارکیټ لیکویډیټي دلته په رینج باکس کې چې کله مارکیټ پاتې شو یعنې کنسولیډیشن ایکسپینیشن ریټریسمنټ دلته دا باید پی پی ډایرکټ ټیپ شي صحیح ده دلته باید د پی پی ډایرکټ ټیپ شي د هغه څخه وروسته بیا چې کېږي حرکت کوي بای یا سیل. نو د نن ورځې درس مو دی پر دغه ماډل باندې چې کله مارکیټ زموږ سره اکومولیشن جوړ کړي یعنې لیکوډیټي دلته جمع کېږي. ګوره په دغسې ناحیه کې موږ تاسو ته نه ده پکار چې مارکیټ ته داخل شو یا انټري ورسره وکړو د هغه څخه وروسته مارکیټ یو طرف ته اکومولیشن منیپولیشن کوي صحیح ده یعنې حرکت کوي یو رمڅوب کوي دلته مارکیټ ځي په یو فی ډایرکټ ټیپ کېږي هغه که د ډر بلاک وي مطلب که اف ای جي وي که لیکوډیټي وي په هغه کې ټیپ کېږي د هغه څخه وروسته بیا مارکیټ چې کېږي قیمت لاندې راځي صحیح ده لاندې راځي اکومولیشن منیپولیشن ډسټریبیوشن همداسې سیم مثال یې یعنې موږ تاسو په دلته په څه مو چې اوس مطلب دی بای طرف ته حرکت وکړي بیا موږ بای ته ورسره کښېنستلو خو هغه به راغلی زموږ او ستاسو سټاپ لاسونه بیرولم صحیح ده مطلب اکومولیشن منیپولیشن دلته موږ تاسو ورته نشو اوس مثلا بیرته د سیل انټري پسې وکړو مګر هغه به موږ ته بیخي موقع نه شوه برابره سټاپ یې کړو دا په دغه صورت کې کېږي چې کله دلته پیډارې نه وي که چیرې دلته پیډارې پرته وي بیا پکې سټاپ کېږي مګر که چیرې پیډارې نه وي بیا دی ځي دغه لیکوډیټي اخلي د هغه څخه وروسته بیا د بل طرف ته ځي. نو انشاءالله تر دغه ځایه پورې مو سر په خلاص شوی نو راځو چارټ ته چې په چارټ کې درته تشریح کړم. ګوره صحیح دغه ټایم فریم دی مطلب 1 اور دی کوشش وکړئ په اوایلو کې په هغه ټایم فریم کې کار وکړئ کوچني ټایم فریم ته مه ځئ ځکه هلته بیا ډېر ځله کنفیوز کوي مطلب په دغه ساحه کې په دغه ناحیه کې قیمت په یو رینج باکس کې پاتې شوی دغه ټایم فریم دی صحیح ده 1 اور دلته قیمت په یو رینج باکس کې پاتې شوی دی یعنې اکومولیشن صحیح ده اکومولیشن چې کله مارکیټ وکړي د هغه څخه وروسته منیپولیشن یعنې لاندې راغلی کله چې دلته لاندې راغلی دغه لیکوډیټي قیمت واخیستله دغه لیکوډیټي یعنې موږ ویلو چې باید دی پی پی ډایرکټ ټیپ شي هغه که د ډر بلاک وي که اف ای جي وي که لیکوډیټي فرق نه کوي خو دی باید یو نو لیکوډیټي یا باید پی پی ډایرکټ دی باید ټیپ شي کله چې دلته په دی پی ډایرکټ ټیپ شو د هغه څخه وروسته ګوره اکومولیشن منیپولیشن یعنې لاندې راغلی منیپولیشن ډسټریبیوشن صحیح ده اوس دلته موږ ورته ناست وو چې مطلب قیمت راځي بیا موږ تاسو نور سیل ورسره کوو
مګر هغه د هغسې قیمت لوړ پسې ولاړی. دا په هغه صورت کې کېږي چې کله روند راشي په دې خوا کې په پی ډي آر کې ټایپ شي. که چېرې په پی ډي آر کې نه ټایپ شوی بیا موږ تاسو کولی شو چې پر دغه ډر بلاک باندې په کوچني ټایم فریم کې وګرځېږو د سیل پنټرۍ پسې. مګر که چېرې دلته په دغه پی ډي آر کې ټایپ شوی بیا موږ تاسو حق نه لرو. accumulation manipulation distribution. همداسې راځو بل مثال ته. چې یو مثال دا دی، مطلب قیمت په دغه ځای کې رینج پاتې شوی دی، رینج باکس کې. accumulation manipulation صحیح ده. کله چې قیمت منیپولیشن وکړي دغه لیکویډیټي یې ټیکن کړله، واخیستله. دا لیکویډیټي یې واخیستله. accumulation زه به د کالر ورته چینج کړم. accumulation manipulation distribution. ښه صحیح ډراپ یې راکړی دی. صحیح ده. کله چې قیمت په پی ډي آر کې ټایپ شو د هغه څخه وروسته موږ ستاسو چې کړو د روند خلاف یې ورته کښېنو. یعنې accumulation manipulation distribution. همداسې سیم مثال به پر دغه ځای د بای دپاره هم درکړم، توبه د سیل لپاره. ګوره کله چې قیمت زموږ سره په هغه کې و، په رینج باکس کې و. په رینج باکس کې موږ تاسو ته نه ده پکار چې مارکیټ ته داخل شو یا انټري ورسره وکړو. مارکیټ باید یو طرف ته حرکت وکړي، هغه که ایکسپلینیشن وي که منیپولیشن وي. صحیح ده. کله چې قیمت رینج باکس و د هغې څخه وروسته مارکیټ چې کله یو طرف ته حرکت وکړي، که چېرې د پی پی ډي آر کې ټایپ شو په دغه اول حرکت سره، که چېرې د پی پی ډي آر کې ټایپ شو هغه که لیکویډیټي که اډر بلاک کې اف جي وي کار څه یي. که چېرې دا پکې ټایپ شو د هغه څخه وروسته موږ د روند خلاف ورکښېنو. اما که چېرې ټایپ نه شي بیا موږ راولاړېږو د دغه کنسولیډیشن هغه پی ډي آر ورته کښېنو، د هغه څخه وروسته بیا موږ تاسو بای ورسره کوو. نو انشاءالله تر دغه ځای پورې مو سر په خلاص شوی وي. دا ډېر ساده مسایل دي، کار پر کوئ. انشاءالله راتلونکي درس مو پر اډر بلاک باندې د آی سی ټي د نظر څخه پر اډر بلاک باندې. نو تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله په امان.